د دنیا په معشوقو کې اخلاص نشته، تش لستوڼې درکوي پکې لاس نشته، مجازي یاران په هر طرف لیدی شي، په دریاب د حقیقت کې احساس نشته. همیشه په خپل فریب کوي خبرې، قسم وخوري چې په ما کې لباس نشته. همیشه په خپل فریب کوي خبرې، قسم وخوري چې په ما کې لباس نشته. هر مطرب چې چرته ګوري هلته خوري، په خالی میدان کې ډم او رکاس نشته. ملګرو سلامونه، نیک هیلې او ډېر زیات احترامات، محبتونه او ښه ساعتونه ومنئ. خپرونه د غزلزار او زه یم غازي نادان. قدرمنو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په دې خپرونه کې موږ د لیکوالانو سره کینو، د هغوی په ژوند او فن او شاعرۍ خبرې کوو او تاسو سره معرفي کوو. په دې نننۍ خپرونه کې موږ سره د افغانستان جلال آباد د سیمې یو زلمی لیکوال ناستې کوي. دې سره به د دې په ژوند او فن او شاعرۍ خبرې کوو او کلامونه به دې وو. ښاغلی پیم الله نجیبي صاحب نومیږي، څومره کار یې کړی دی، څومره زیار یې کړی دی. نو په دې خپله خپرونه کې نجیبي صاحب تاسو ته ډېر زیات هرکلی، مینه او احترامات وړاندې کوم. ډیره مننه نادان صاحب، کور مو آباد چې راغلی او زموږ پوښتنه مو کړه او ډیر ښه کار مو روان کړی. پښتو ژبې ته خدمت دی. ډیره مننه تاسو څخه. پیم نجیبي صاحب، زما لومړی پوښتنه دا ده چې تاسو د خپلې شاعرۍ ابتدایي آغاز کله کړی؟ نادان صاحب، شاعري خو مې 4 کاله کېږي چې شروع کړې. صحیح. او مینه مې ورسره د ماشومتوب نه وه. صحیح. ډېره مننه. تر دې دمه پورې څومره شاعري تاسو کړی؟ شاعري خو مې ډېره کړې نادان صاحب، خو ځینې شاعري داسې چې هغه بیا وروسته چې عمر څومره پخېږي شاعرۍ کې دا وخت تېرېږي، نو هغه بیا سړي ته داسې د هغې ډېره کمزوري معلومیږي. نو کومه چې ښه شاعري ده هغه استادانو ما سره منلې ده، نو هغه شاعري مې داسې تقریبا یو کتاب برابرېږي. صحیح ده. استادانو حوالې سره تاسو خبره وکړه، نو کومه داسې شخصیتونه دي چې هغه ته خپل استادان ګڼي د شعر و ادب؟ استادان نو زما په هلته په جلال آباد کې او بیا خصوصا زموږ د ولسوالۍ مشر شاعر او الله دې ژوندی لري مداح کوټوال نومیږي، او بلو حجاب کوټوال چې دا زموږ د دې سیمې او د دې کلي تکړه او مشران شاعرانو، نو هغوی ما سره ډېره کومک کړې او ډېره مرسته یې کړې را سره په شاعرۍ کې. صحیح ده. پیم صاحب، نن سبا خو چونکې تاسو په پېښور کې اوسېږئ، هلته چې تاسو کله وایي نو کومه ټولنې وي ادبي چې په هغې کې ستاسو ناستې کېدل؟ نادان صاحب، هلته خو یو ټولنه زموږ وه د ستورو هار ادبي ټولنې په نوم وه، چې هغه کې زما ناستیا کېدو هم د ملګرو سره. بیا بله ټولنه وه د کاروان ادبي جرګې په نوم وه، چې هغه کې زموږ ناستیا کړې دی. بله ټولنه وه چې زموږ د سپین غر ادبي ټولنې په نوم وه، چې هغه کې موږ ناستیا کړې. او نور ټولنې وي لکه د ملګرو په ښار کې، نو هغوی ته به هم موږ تلو. خو دا کلي کې چې زموږ ولسوالۍ کې هم ټولنې وي، نو دا 3 ټولنې وي چې موږ پکې ناستیا کړې دي او خپل شعرونه مو شریک کړي. یو خبره، یو پوښتنه بله لرمه، وایي چې په خپل وطن سړی باچا وي او که دا باچا په بل وطن خوار به وي نه، د افغانستان نه د هجرت وجه څه کېدی چې تاسو هغه ځای نه دلته راغلی؟ نادان صاحب، وجه خو دا ده چې د بېروزګارۍ وجه وه، ځکه چې هلته زه ما 14 پاس کړی دی، یعنې پوهنتون مې ویلی دی، خو هلته نه په تېر حکومت کې زما وظیفه یا جاب و، نه په دغه نوي حکومت چې راغلی نه دی کې، نو همدا وجه کېدی شي چې هغه ځینه موږ بس دلته هجرت وکړو. صحیح ده. ډېره مننه. کلامونه اورو، خواږه هغه کلامونه چې د افغانستان په ښکلي ملک کې تاسو لیکلي، زما یقین دی چې دا شعرونه به محرم خواږه او ښایسته وي. ولې نه نادان صاحب، تاسو خپله خواږئ چې وخت د خندا نه دی، عادت تش د خندا کومه. وخت د خندا نه دی، عادت تش د خندا کوم، غم ته مسکی شم په پاړجنې خولې مسکا کومه. او د چا په مخ کې شعر بیا ورو زما توجه دی ماشوم. وخت د خندا نه دی، عادت تش د خندا کوم، غم ته مسکی شم په پاړجنې خولې مسکا کومه. د چا په مخ کې چې تصویر د مایوسۍ وګورم، سترګو ته لاس ونیسم ټوله ورځ ژړا کوم. ډېر ښه. د چا په مخ کې چې تصویر د مایوسۍ وګورم، سترګو ته لاس ونیسم ټوله ورځ ژړا کومه. بلا غمونه مې همزولي دي، د ژوند ملګري په داسې ملک کې زندګي د دې دنیا کومه. ډېر ښه. اوښکې په سترګو کې مسکا په شونډو راولمه، د وخت له جبره کله هغه کله دا کومه. خلک سفر ته ځي له مور نه دعاګانې اخلي، زه یې اولاد یم خپلې خاورې ته دعا کومه. ډېر ښه. خدای مې دې دومره بې ضمیره او بې وجدانه مه کړي چې په یوه کاڼي د خپل وطن سودا کومه. نجیبي تار د ارادو او ستن د فکر ساتم، ګیندې په ډېرو ګریوانونو د چا او چا کومه. ډېر ښه. بل کلام هم غازان صاحب، نادان صاحب، چې بې له یاره هیڅ زندګي نه وه، خو کېده زندګي. بې له یاره
بیل یاره هیڅ زندگی نه وه خو کېده زندگی که زما خوښه وی نو ما خو پرېښوده زندگی او د مجبورۍ نه مې څو ځله ځان ته مرګ غوښتی دی د مجبورۍ نه مې څو ځله ځان ته مرګ غوښتی دی زما رضا نه وه خو بیا هم اوږدېده زندگی ډېر ښه او د بېوسۍ او تنهایي به درته څه ووایم خاموشه د بېوسۍ او تنهایي به درته څه ووایم خاموشه ورځې د شپې ویر کې تېرېده زندگی او د وجود ټوله سرمایه مې په اور واچوله د وجود ټوله سرمایه مې په اور واچوله د پروانه غوندې مې سویته بلېده زندگی او ما چې د یار بڼو ته ډېر لیدل دا وجه وه ما چې د یار بڼو ته ډېر لیدل دا وجه وه ما نجیبي د یار په سترګو کې لیده زندگی ډېر ښه دا کلام وروړې خاموشه زندګۍ ته خپله شور پیدا کوه پښتون د قلم په توره زور پیدا کوه ډېر ښه خاموشه زندګۍ ته خپله شور پیدا کوه پښتون د قلم په توره زور پیدا کوه د مینې د مذهب په عقیدې باندې روان شه د خلکو زخمي زړونو ته ټکور پیدا کوه د مینې د مذهب په عقیدې باندې روان شه د خلکو زخمي زړونو ته ټکور پیدا کوه په ځای د اذان مولا ماشوم ته غوږ کې وویل پښتون په ژوندوني ځان له ګور پیدا کوه په ځای د اذان مولا ماشوم ته غوږ کې وویل پښتون په ژوندوني ځان ته ګور پیدا کوه یا خدایه پښتنو کې غداران له مخې ورک کړي په ځای د غدارانو خلک نور پیدا کوه یا خدایه پښتنو کې غداران د مخې ورک کړي په ځای د غدارانو خلک نور پیدا کوه چې مینه د بلال په ټولو خلکو کې پیدا شي نو خدایه دغه ښکلي خلک تور پیدا کوه چې مینه د بلال په ټولو خلکو کې پیدا شي نو خدایه دغه ښکلي خلک تور پیدا کوه چې شعر د پښتون قام ته د امن کلک مصدر شي غزل کې نجیبي د مینې شور پیدا کوه غزل کې نجیبي د مینې شور دلته یو قوم دی ملګرو چې رهبر نه لري دلته یو قوم دی ملګرو چې رهبر نه لري ټوله نړۍ کې بس پښتون دی چې هنر نه لري ډېر ښه او خپې مې د یارې رپېدې ما په رومال تړلې د یار دیدن ته د څوک نه ځي چې څادر نه لري ډېر ښه او دا یو سړی دی په دې ټول ښار کې خپل سر خرڅوي دا یو سړی دی په دې ټول ښار کې خپل سر خرڅوي دا یو سړی دی وږي نس لپاره زر نه لري او له انقلاب وروسته د ګل وطن حال دغسې و ښار لمبه شوی دی او کلی مازیګر نه لري او نجیبي ګل ننګرهار کې په ارامه نه و نجیبي ګل ننګرهار کې په ارامه نه و بدبختي ګوره چې خوښي په پېښور نه لري ډېر ښه دی اخیری یو کلام بله مو ورو ډېره مننه نادان صاحب اخیری کلام به درته داسې ووایم چې د محبت د هر دیوالې غورځول کاڼي د هر دیوالې غورځول کاڼي نن یو سړي په دې بازار کې خرڅول کاڼي ډېر ښه د محبت د هر دیوالې غورځول کاڼي نن یو سړي په دې بازار کې خرڅول کاڼي او لکه چې بیا کوم یو مجنون په دغه لار تیري د په زیارتونو یې له ورایه ورول کاڼي هغه د امن خوښونکی نن په کاڼو مړ شو چا چې به امن ته له هر ځای نه راوړل کاڼي څو ماشومانو پاچاهي جوړوله ځان ته د خوړ په غاړه یې هر ځای کې ټولول کاڼي او غریبۍ یاد مې شي د کونډې مور لیمو کې اوښکې ډوډۍ به نه وه موږ ته مور به پخول کاڼي او نجیبي مینې نه همدغه خاطرې لرمه د یار کوڅه کې به پر ما راورېدل کاڼي ډېر ښه دی ډېره مننه نجیبي صاحب چې موږ سره کېناستئ ډېر ښکلي کلامونه دي انشاءالله چې بیا به هم دغه ناستې کېږي په اخره کې څه پیغام لرئ پښتون ولس ته افغان ولس ته مننه نادان صاحب چې راغلی او زموږ پوښتنه مو کړه ځکه موږ خو دلته ډېر د یوازیتوب احساس کړی او ستاسو په راتلو دا احساس موږ نه لرې شو نو پیغام خو مې دا دی ټولو پښتنو ته او بیا افغانانو ته چې مینه وکړئ او مینه وشیندئ بس د نفرتونو نه نور لاس واخلئ جنګونو نه تیر شئ او مینه ورکړئ انسانانو یو بل ته مینه وشیندئ ډېره مننه قدرمنو فهیم الله نجیبي صاحب چې افغانستان جلال آباد سیمې سره تعلق ساتي دا مهال په پېښور کې موږ سره یو زبردست ناستې وشو ډېر ښکلي شعرونه کلامونه او اخري پیغام یقین مې دی چې د دې د خپرونه به ستاسو د زړونو او ذهنونو ورونه وټاکئ آباد او خادم بریالي اوسئ